په دې ویډیو کې زه تاسو ته د ایرنبلډ جنګیالي په اړه کیسه بیانوم. سره له دې چې ایرنبلډ جنګیالی ډېر پیاوړی دی، خو بیا هم یو شی شته چې ایرنبلډ باید ترې ویریږي. دا ایرنبلډ جنګیالی په خپل وخت کې ډېر زورور و. که تاسې د ویرې فلمونه خوښوئ، دا فلم مه هېروئ. په رنګین کائنات کې د یوه ایرنبلډ جنګیالي الوتکه تر برید لاندې ده. ناڅاپه دا الوتکه د دوو توغندیو له لوري ویشتل شوه. په دې مهمه شیبه کې الوتکې یوه ژېړه رڼا خپره کړه او یو فضایي درز رامنځته شو. د درز له بندېدو سره سم الوتکه ورننوتله. دې الوتکې له دښمنه ځان وژغوره، خو یو کال وروسته دا تښتېدلې الوتکه بیا له هماغه درز څخه راښکاره شوه. له یوې مصنوعي سپوږمکۍ سره یې ټکر وکړ او ځمکې ته راولوېده. الوتکه چې زیانمنه شوې وه نږدې وه چې سقوط وکړي. ایرنبلډ سمدلاسه د کنټرول وسیله په خپل لاس وتړله. دا هماغه شی و چې د هغه د تعقیب سبب شوی و، خو چا ګمان نه کاوه چې دا شی به انسانان حیران کړي. ایرنبلډ جنګیالی د الوتکې له کپسول څخه بهر شو او له هغه ځای څخه وتښتېد او زیانمنه شوې الوتکه یو له بله پناه ځای ته ولاړه. کله چې شپه شوه، نښان ویشتونکي مکنا او د هغه ټیم د یوه تور بانډ د قاچاق مخه نیولې وه. کله چې دوی چمتو و چې برید وکړي، یو عجیبه الوتونکی شی ناڅاپه په اسمان کې راښکاره شو. مکنا په تلوار سره د بانډ مشر وواژه، خو په دې وخت کې د ایرنبلډ الوتکه له یوې ټلیفوني خادې سره ټکر شوه او نیغ د مکنا پر لور ولوېده. مکنا وویرید او منډه یې کړه، خو له غونډۍ څخه راولوېدی او بېهوښه شو. کله چې بیرته په هوښ کې راغلی، یوه عجیبه الوتونکې کښتۍ یې ولیده. د وسلې ته لاس کړ او ورو ورو ورنږدې شو. پر کښتۍ شنه نااشنا مایع توی شوي وو، خو هیڅ ژوندي شیان نه ښکارېدل. خو ډېر ژر یو ماسک پیدا کړ، په بکس کې واچاوه تر څو وروسته یې وڅېړي. بیا یې یو لاس پیدا کړ. لا یې لاس هم کتلی نه و چې لاس د هغه پر لاس ونښلول شو. ناڅاپه یې د خپل ملګري مړی له ونې ځوړند ولید. مکنا حیران شو چې څه روان دي. ناڅاپه ناپېژندل شوی ایرنبلډ جنګیالی راښکاره شو. دا د مکنا دوه ملګري وژل. ایرنبلډ جنګیالی ډېر نږدې شو، خو هغه لاس چې خطر حس کړ په اتومات ډول یې په یوه نیزه سره وار وکړ. مکنا فکر وکړ چې خطر تیر شو، خو ناڅاپه ایرنبلډ جنګیالي خپلې سترګې پرانیستې. مکنا وویرید، بکس یې راواخیست او تېښته یې وکړه، خو لا لرې نه و تللی چې یوې چورلکې ته یې پام شو. معلومه شوه چې پوځ خبر شوی و. بیا هغه لاس بیرته فعال شو. یوه نکرهي فلزي ګوله یې راویسته. مکنا هم حیران شو، خو پوه شو چې دا ګوله یوه ډېره قیمتي وسیله ده. خو مکنا بیړه وکړه او وختېدی. بله ورځ مکنا د تېښتې وروسته ښار ته راغی. غوښتل چې د شرابخانو خاوند ته خپل بکس وسپاري، خو هغه مرسته ونه کړه. مکنا ناڅاپه ورکېږي، ځکه دا ګوله د پټېدو خاصیت لري. خاوند مجبوره شو چې بکس د مکنا کور ته واستوي. ناڅاپه پولیس راغلل. مکنا پوهېده چې تېره شپه څه شوي وو، نو یو عجیب کار یې وکړ. ګوله یې له اوبو سره تېره کړل. وروسته د پلټنو اداره راغله. ایرنبلډ جنګیالی یې ونیوه. مکنا هم بندي شو، خو هیڅ یې ونه ویل. په بل اړخ کې د مکنا زوی روري د خپل پلار لخوا یو بسته ترلاسه کړه. د مکنا زوی په تصادفي ډول د هغه الوتونکې کښتۍ کنټرول فعال کړ. په فضا کې الټیمیټ ایرنبلډ جنګیالی دا سیګنال حس کړ او ځمکې ته راغی. پوځ سمدلاسه دوه جنګي الوتکې واستولې، خو دا الوتکه پټه ونه ښکارېده. یو پیلوټ ویرېدی توغندی یې اور وغورځولی، خو توغندی بې تاثیره وي. دا الوتکه یو پلس څاڅکی وویشت. پوځ ناکامه شو. ایرنبلډ جنګیالی چې د پوځ په لابراتور کې و ناڅاپه راویښ شو. د یوه نفر لاس یې زخمی کړ او وژنې یې پیل کړې. ټول یا وهل یا وژل. ماسک او وسله یې نه و، ډېر غصه شو. لابراتور یې مات کړ، وسله یې واخیسته او وتښتېد. مکنا چې په بس کې و، دا هر څه یې ولیدل او له پخواني عسکرو سره یې یو ځای د ایرنبلډ د وژلو پلان جوړ کړ. دا پخوانی عسکر هم متاثره شوه او دوی یو ځای شول. په تعقیب کې ډاکټره هم ورسره شوه، خو جګړه پیښه شوه. د پوځ اډه ګډوډه شوه. په پای کې الټیمیټ ایرنبلډ هم راورسېد له دوه سپو سره. په دې وخت کې د مکنا زوی د ایرنبلډ ماسک له کور څخه اخیستی و او د هالووین لمانځلو لپاره پارک ته راوتلی و. روري ماسک پر سر کړ، خو ګاونډی یې رشخند په واهه او هغه یې په یو لاسي ګین وویشت. هغه ماسک په اتومات ډول فعال شو. د پر هلک یې حمله وکړه او هغه یې واژه. د ماسک له فعالیت سره لوی ایرنبلډ ته سیګنال ورغلی او هغه لوی ایرنبلډ د ماسک لوکیشن پیدا کړ او سپو ته یې ویل چې ورشئ، دا ماسک والا ایرنبلډ مړ کړی. سپیان چې راغله او د مکنا پر زوی یې حمله کول، مکنا ژر ورغی او سپی په موټر ووی، خو سپیان په دوی پسې راوتښتېدل. پلار یې خپل زوی وژغوری، خو سپي ډېر قوي و. بالاخره یې له ډېرو حملو او درنو وسلو سره یو یې وژل شو، بل یې د فوزې ملګری لخوا په خاصه اسلحه سره وژل شو. خو اصلي ایرنبلډ راورسېدی او د دوی یو ملګری له بس څخه راپورته کوي او دوی ټولو ته د اسلو غورځولو امر کوي. خو ناڅاپه د مکنا ملګری د ایرنبلډ فکر بلې خوا ته اړوي او مکنا پر ایرنبلډ حمله کوي او خپل ملګری ژغوري. کله چې ایرنبلډ ولوېد، دوی تېښته وکړه او ایرنبلډ پر دوی د لیزر حملې وکړې، خو بیا هم دوی خوږ نه شوه. د مکنا زوی مکنا ته هغه لاسي آله ورکړه. دا هغه آله وه چې شاید ایرنبلډ یې په لټه کې و. ایرنبلډ راځي او مکنا نیسي او سخت ګزارونه ورکوي.
مکنا د آلی سیګنال فعال کړ او لوی ایرن بلډ خبر شو او ناڅاپه یې پر کوچنی ایرن بلډ حمله وکړه، له ځانه سره یې کش کړ. د دوی دوو ترمنځ جګړه پیل شوه او له دې موقع څخه په استفادې مکنا دوی تر موټره پورې ځان ورساوه او پټ شول. لوی ایرن بلډ هغه ته د تسلیمېدو وایي، خو هغه بیا د لیزر وار پرې کوي. اخر لوی ایرن بلډ مجبوره کیږي او هغه په ډیر بد انداز سره وژني او له هغه څخه سر پرې کوي. د جګړې څخه وروسته لوی ایرن بلډ په ناڅاپه سره ورکیږي د مکنا سره چې د ایرن بلډ یوه ګوله وه، خو یو شخصي تجار دوی نیسي او د هغې ګولې پوښتنه ترې کوي. د مکنا زوی هم ونیوه او د آرین بلډ هغه رالوېدلی الوتکې ته ورسېدل او غوښتل چې نور جالب او نالیدلی سامان ترلاسه کړي، خو نه پوهېده چې څومره لوی خطر د دوی په مخ کې دی. بل خوا بیا لوی ایرن بلډ هم د هغې آلې په لټه پسې د مکنا کور ته ورغلی او هلته یو څو ساتونکو حمله پرې وکړه، خو د ایرن بلډ مقابله یې نشوه کوی او خپل ژوند یې له لاسه ورکړ. کله چې هغه ساتونکي وژل نو هلته یو کمپیوټر ولیدی او په کمپیوټر کې د مکنا او د هغه شخصي تجار لوکیشن پیدا کړ او ایرن بلډ په چټکۍ سره هلته ور روان شو. کله چې هلته ورسېدی نو یې د الوتکې په سیستم کې یو وخت والا بم فعاله کړ او حساب چپه شروع شو. کله چې حساب ختم شي نو بم په اتومات ډول چاودنه وکړي. ایرن بلډ د خلکو په وژلو پیل وکړ او یو ساتونکی په ډېرې بېرحمۍ سره وژني. کله چې هغه شخصي تجار پوه شو چې ایرن بلډ دلته هم راورسېدی او یو څوک هم ژوندی نه پرېږدي، نو یې فیصله وکړه چې مکنا باید خوشې کړو. کله چې مکنا خوشې شو نو یې هغه تجار او د هغه ملګرو ته وویل، که چیرې موږ یو موټی نه شو نو موږ به ټول مړه شو او ایرن بلډ نه ما پېژنې نه تا، بلکې د هغه خپل له آلې او سامان سره کار دی. نور چې هر ژوندی شوی وژنئ. مکنا او نورو ملګرو یې په ځنګله کې د ایرن بلډ لپاره پلانونه جوړ کړه، خو ایرن بلډ لا له مخې هم ځان ورکړی و او د دوی په پلان مکمل خبر و. ایرن بلډ د دوی پر یو ملګری حمله کوي او وژني. کله چې نجلۍ پر ایرن بلډ نښان سیده کوي، ایرن بلډ وار له مخه کړ او پر هغې یې برید وکړ. خوشبختانه چې نجلۍ بچ شوه او د ایرن بلډ له هلمټ څخه یې بیرته پر د نښان برابر کړ. کله چې ایرن بلډ وار وکړ، هغه هلمټ فعاله شو او جوابي وار یې پر ایرن بلډ وکړ او هغه د دوی په جال کې راګیر شو. مکنا او ملګرو یې پر هغه په زهري ګیس سره وار وکړ. بیا یې اور ورکړ. دوی فکر وکړ چې نور ایرن بلډ کمزوری شو، نو یوه له لوړۍ خوا څخه پرې حمله وکړه، خو په یوه وار سره یې هغه ته ډېر وحشتناک مرګ ورکړ. نور ملګري یې هم اور وژل. کله چې شخصي تجار د حملې کوښښ کاوه، هغه یې هم واژه. مکنا چې دا هر څه ولیدل نو وډار شو، نو د نجلۍ او خپل زوی د ژغورلو لپاره مخې ته ورغلی او ځان یې په لاس ورکړ، خو هغه په یوه وار وهلو سره لیرې وغورځاوه. ایرن بلډ غوښتل چې د مکنا زوی هم له ځان سره خپل سیارې ته یوسي، نو هغه یې خپل الوتکې ته وغورځاوه او دروازه یې پسې بنده کړه. کله چې ایرن بلډ خپله الوتکه په هوا کول، نو درې ملګرو د الوتکې سر ته جمپ کړه. الوتکه په یوه لیزري سیستم سره پوښېدل پیل کړه. دو ملګرو ځانونه تر لیزر تیر کړه، خو غټ وریښتانو والا ناکام شو او لیزر وه. الوتکه په هوا شوه او تور ملګری ډېر غوسه شو او د الوتکې انجن ته یې ځان وغوځاوه. الوتکه له کاره ووتل او پر یو غره راولوېده. ایرن بلډ راووتی او ډېر غوسه و. پر مکنا او ښځه یې وارونه او ټکان پیل کړه، خو هغوی ځانونه وساتل. نجلۍ د ایرن بلډ پر سر جمپ کړه او هغه یې پر سر وویشت. کله چې هغه د بېهوښۍ په حال کې و، بیا په چالاکۍ سره مکنا ایرن بلډ ته یو سخت ګزار ورکړ او هغه یې د الوتکې خواته شوه کړ. د مکنا زوی چالاکي وکړه او د الوتکې لیزري سیستم فعاله کړ او د ایرن بلډ لاس یې په لیزر سره پرې کړ. نجلۍ مکنا ته یو بم وغورځاوه او مکنا هغه بم ونیوه. مکنا د ایرن بلډ په پرې شوي لاس سره پر هغه وار وکړ او هغه یې په بم سره ختم کړ. فلم همدلته پای ته رسیږي. مننه چې راسره مل یاست. ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.